په دې اسکولو کې او په دې پوهنتونو کې او په دې یونیورسټیانو کې به دغه عقیده ډېره جوړېږي چې د خدای د وجود یې منکر کړي. دا کارونه چې نن سبا کېږي دا اکثر په دې اسکول په لاره کې کېږي. د انګریز مدرسه اسکول د انګریزانو در هر چا لوی کار په دې لاره کې اخیستی دي. په مدرسه یې خوا نه بدېږي، دیني مدرسو باندې انګریزان خوشحاله دي چې بندي سي، په اسکول یې خوا بده. تاسو خبر یاست دا اوس په افغانستان کې پوهنتونونه عمارت بند کړل وړمه ورځو غالبا. د ښځو پوهنتون یې بند کړي چې غټې ښځې دي اسکول ته نه ځي، دغه یې بند کړ. ولې؟ نو هغه د ټول افغانستان چې وزیر دی د پوهنتونو هغه یې قصه وکړل چې داسې زنانې مو پیدا کړلې چې په میاشتو میاشتو په اسکولو کې د پردیو نارینهو سره اوسېږي. رنګ د اسکول دی، پوهنتون دی، خلاص دی، کور یې په یوه ولایت کې دی د ښځې اوسېږي، په بل ولایت په بل صوبه کې د پردیو نارینهو سره په میاشتو میاشتو سفرونه یې کړي دي، وایي پوهنتون دی. نو د اسلام سره ټکر دین دی. که ته پاکستان کې هم دا شان سته، پاکستان کې خو جمهوریت دی وروره، اسلام د دې خلاف دی، اسلام دا نه مني. اسلام موږ ته د دې اجازه نه راکوي چې زنانه دي د کوره د بغیر له محرمه ووځي. زنانې سره چې خپل محرم نه وي، خپل سړی پلار و مور ورور خپل بچی نه وي، ورسره زنانه د کوره سفر لا نسي کولی بې اجازې. حج ته نسي تللی، مبارک دین حج، مبارک مقامونه، لوی فرض چې حج دی، زنانه حج ته نسي تللی بې محرمه. فرض دی وي حج، پیسې دې لري، لار دې جوړوي، ټول شان دې برابر وي. پر زنانې حج فرض دی چې محرم نه نسي تللی. په مکه مکرمه کې شپه نسي کولی، په پوهنتون کې ته څه کوې؟ د مسجد یې مو بندي کړي دي زنانه وي. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې زنانه یو مسجد ته وتلې، صحابه کرامو بندي کړلې، ول بس فتنې را شروع سولې. د مسجد ته سم زنانه بنده کړ، د پوهنتون د چا دی، اسکول د چا دی چې زنانه ورځي، د انګریز دین ته ورځي. درسته نړۍ کفار باندې خوابدي دي، او چې رادیو خلاصه کې، چې رادیو چالو کې، چې ټلیفون خلاص کې، بس داغه خبرې دي چې افغانستان کې د ښځو حقوق در پښو لاندې سول، او امارت د ښځو حقوق در پښو لاندې کړله. څه یې وکړل؟ هغه د دهریت ځایونه چې جوړ وو هغه یې وربند کړل، نور یې هېڅ نه دي کړي. د اسلام قانون عملي کوي، کافران ګرده باندې اخته دي. د ټول پاکستان مدرسې دي بندې سي، ولا که یو کافر خوا په باندې کې چې ولې بنده سول. کافر ما استاد دوست نه دی، کافر مو دشمن دی. د خدای قرآن راته وایي چې ستا دشمن دی. کافر زما لپاره جنت نه غواړي، کافر قسم کړی دی، خپل ځان ته دوزخ واجب دی، ما او تا هغه دوزخ ته بیایي. خو مسلمان هم ناپوه دي. په مسلمانانو کې هم ناپوهان خلک در پوهانو ډیر دي، بې عقلان خلک در هوښیارانو ډیر دي. زموږ مسلمانان هم دا خبره ورسره بدرګه کوي، ورسره چیغې دي او نارې دي، پر رادیوګانو باندې خبرې دي چې طالبان ظلم کوي او د ښځو پوهنتونونه یې بند کړه. ملایان ناست دي، عامیان خو څه کوي؟ پرون د یو ملا خبرې چا راواستولې، لو لنګوټه یې تړلې ده، بې شرمه سړی دی، ملا دی، ګړ دی، پر رادیو پر ټلیفون پر مخ باندې طالبانو ظلم وکړي. طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة، علم فرض دی پر مسلمان باندې، ښځې علم کوي دی بندي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی مشته چې ان شر الشر من تحت ادیم السماء العلماء. آخر زمان کې به در اسمان در څپړ لاندې نبی علیه السلام وایي در ټولو بدترین انسانان هغه علمای. د ملا پجامه به وي، د عالم پجامه به وي، خو در اسمان در څپړ لاندې به نبی علیه السلام وایي در د بد انسان نه وي. کتاب الفتن کې راځي، آخر زمانه کې د آخر زمانه په علامو کې راځي، آخر زمانه کې د اسمانه سماران را شو کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ماران به د اسمانه را شو کیږي، انسانان به داړي. کتاب الفتن کې لیکلي دي، حدیث پر دې نقل کوي، دغه ماران به په بل چا کار نه لري، خالی به ملایان داړي. د اسمانه به د مارانو باران اوسي، په ملایانو پسې به ځغلي، یو به په یو ملا پسې ځغلي، بل به د بل ملا پسې. ولی ځکه نبی علیه السلام په دغه وخت کې به ملایان در هر چالوی د فتنې مرکزونه وي، د علماو د لاسه به فتنې جوړې سوي، د ملا په جامه کې به دین خراب سوی. نن د ملا په جامه کې خراب دی که نه؟ نن چې څومره قدر دین ته ضرر د ملا په جامه کې خلک رسي، په عامه جامه کې نه رسي. ځان ته ملا وایي، عوام خلک یې ملایان بولي، هغه یې وروره لنګوټه یې تړلې ده، ښه غټه ږیره یې کړې ده، چپنه یې راته اغوستې ده، پر منبر ناست دی، قال الله قال رسوله ته وایي، نو خو ملا دی. نو
خو د الله په نیز نه دی مولا. ما تاسو ته په ابتدا کې کلام وویل چې رب لا یزال د عالم د پاره صفت دا ذکر کړی دی. الله وی عالم هغه دی چې زما څه بیریږي، چې د الله څه نه بیریږي، نه دی مولا. دا څنګه د خدای بیره ده چې یو سړی د پوهنتون ښځو ته اجازه کوي، بیا د بی معاف د زنا او اډې خلاصي، د دې لپاره د 500 روپو لپاره دلایل وایي پر میډیا ښکاره کیږي او ځان ته مولا وایي او دی به وایي زه د خدای بیریږم. هر سړی په دې خبر یو پر منبر د ذکر کېدلو ضرورت نشته. د اسکولو د ښځو د اسکولو په حال هر سړی خبر دی چې د میډیا سره ولد دی. څه پیښې وسولې، څه پیښې کېږي، موږ تاسو ته معلوم دي. په دغه اسلامي ممالکو کې، په دغه پاکستان کې څه وسولې، په دغه افغانستان کې څه وسولې. ما ته اسلام وایي ښځه د ماجد ته بنده که مسجد ته یې مه پرېږده، د جماعت لمونځ ته یې مه راپرېږده، حج ته یې مه هیله کوه چې ولاړه سي، د پلار زیارت ته یې مه هیله کوه چې یوازې ځي، د مور زیارت ته یې مه هیله کوه چې یوازې ځي. نن د مولا په جامه، د مولا په شکل باندې یو بېدینه درته ناست دی، د ټلیفون پر مخ باندې راسي او 5 کتابه یې مخ ته ایښي او خلکو ته وایي وایي ښځې اسکولو ته هیله کوي او اسکول فرض دی او طالب و ملا ظلم کړی دی چې اسکول یې د ښځو سره بند کړي. علم فرض دی، د علم او د اسکول فرق ستا د خدای جاهله. علم د دین فرض دی، علم د شریعت فرض دی، علم د احکام فرض دی، علم د الله د معرفت فرض دی. علم د انګریز نه دی فرض، دا د دنیا علم نه دی فرض. یو کتاب نه دی لیکلی په دنیا کې چې د دنیا علم فرض دی. اسکول ویل نفس روا دی، جایز کار دی، فرض نه دی. نفس روا کار دی، خو په دې شرط که په ګناه نه اخته کېدلې، په دې شرط کې د عقیده و کفر ته نه رسېدل، او که عقیده د کفر پکې جوړېدل بیا اسکول ویل حرام دی. که په ګناه سړی اخته کېدی اسکول ویل حرام دی. نفس د دنیا کسب دی، روا دی، خو په ګناه به نه اخته کېږي بیا درته روا دی. که په ګناه اخته کېدی روا لا نه دی. دا چې علم فرض دی، دا د دنیا علم نه یادی، دا د آخرت علم، دا ستا د دین علم، دا د احکام د شریعت علم، دا د الله تعالی د معرفت علم، دا در باندې فرض دی. نو اوس ګورم ملایان دي بس هغه حدیث مبارک راواخلي رااخلي پټیې دلته پر دغه ځای باندې خلکو ته وایي اسکول فرض دی. د میډیا پر مخ باندې کښیني وایي امارت ظلم کړی دی، اسکول یې بند کړي پر ښځو باندې، اسکول فرض وایي خلکو بند کړي. زموږ ما درته ویل زموږ خلک هم عوام خلک یې بس پسې ورنشري، یو ښکنځل ورته شروعي، ورته وایي پوچ فحش ورته وایي. ګوره وایي دا د پاکستان حکومت دی، دا زموږ ملک نه غواړي، ابل وایي فلانه ده، ابل وایي دا د یهودو زامن دی، یو هېڅ پوچ فحش وایي. وروره دا د قرآن قانون دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون دی، دا د 4 مذهبه قانون دی. موږ 4 سره مذاهب موږ ته وایي چې زنانه به اسکول ته نه راوځي. فرض علم ته چې دا د دنیا د آخرت علم دی، د لمانځه علم دی، د روژې علم دی، د حج علم دی، د دغه علم دپاره له زنانې ته راوتل ناروا دي. د خپل سړي څه به پوښتنه کوي چې ورسه د مولا سره دې مسلې پوښتنه راوکړه، زنانه به نه راوځي. حرام دی، ګناه ده. تی اسکول ته باسي او د یوې ولایته څه زنانې ځي په بل ځای کې اوسېږي او ته وایې چې واده روا دي. د دین رنګ به ورکوه. دا ووایي چې وایي الهه که د انګریز دین دی خواري پاکستان کې میله دی، په ایران کې میله دی، په سعودي کې میله دی، دا ګر د اسلامي ممالک دی، د انګریز دین دی پکې چالو دی. دا مه وایي چې د دین کار دی، په دین پرې مه تړه. د اسلام سره سل په سله کې ټکر کار دی، د اسلام سره مخالف کار دی. د اسلام یو قانون دا شی نه خوښي نه دا روا کار دی. مقصد مې دا دی چې هر زمانه کې داسې انسانان شته چې د خدای جل جلاله د وحدانیت منکرین وي. بعضې خلک په ښکاره وایي چې خدای نه منم، بعضې به وایي خدای منم خو پیژنې نه. دغه هم پیژندل نه دي. ګوره یو سړی وایي زه خدای منم خو د الله قانون پر ځان نه جاری کوم، نو ته خدای منې خو پیژنې نه. نو که تا د خدای پیژندلې وایي بیا به د الله قانون ته سر ټیټ کړی وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په صفاتو کې دا راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام به اکثر عمر داسې غمجن ناستو. ډېر وخت به نبی علیه السلام سر ځړولی و، داسې متفکر بو، په فکرو کې بو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو په هغه څه خبر سئ چې زه باندې خبر یم، یوه ورځ به په ټول عمر باندې خندا نسي درسي وخاندئ.
که تاسو ته د خدای قدرتونه معلوم سي، که تاسو ته د الله عذابونه معلوم سي، که تاسو ته د قبر حال در معلوم سي، که تاسو ته د دوزخ او د آخرت حال در معلوم سي، په دنیا کې به نه وخاندئ. یو سړی چې څومره قدر د الله بلا کوي پر قدرتو باندې یقین ډېرېږي دغو نه به د خدای بیریږي، او چې څومره قدر د خدای سره ناولده وي د الله د صفاتو سره ناولده وي دغو نه خوف کم وي، بیره یې کم وي. نو خلق خو خدای مني خو خدای پیژني نه، خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم مني خو رسول الله سم پیژني نه، خلق امام صاحب مني خو امام صاحب پیژني نه. منل یې دغه دي چې په زړه کې وایي چې منم یې پیژندل یې دغه دي چې د هغه دین ته غاړه کښېږدي. نو خلق یې دین نه مني خو د هغه سې وایي په خوله وایي خدای منم. نو مې درته ویل